د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون د روان کال د محرم میاشتې په 19 نیټه بې اسناده موټرو ته د قانوني سندونو د ورکړې کړنلاره د شپږو میاشتو لپاره تصویب کړه چې ورسره سم په هممهاله توګه د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د اړوندو ادارو په همکارۍ د هیواد په ټولو محصولي ګمرکونو کې د یادو وسایطو د ثبت او محصول پروسه پیل شوه او د بې اسناده موټرو مالکانو ته د شپږ میاشتو فرصت ورکول شو ترڅو د ځانګړي فورمې په ډکولو سره د هیواد ګمرکونو ته مراجعه وکړي خپل موټر ثبت او محصول کړي د یادې پروسې له پیل تر دې دمه د نیمروز، هرات، ننګرهار، کابل او بلخ ولایتونو په ګمرکونو کې څه کم 1500 بې اسناده موټر محصول شوي او قانوني سندونه یې ترلاسه کړي چې له درکه یې اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. یادونه دا چې د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسه په هیڅ ډول د تمدید وړ نه ده او د یادې نیټې وروسته هیڅ چاته د هیواد په هیڅ کومه برخه کې د بې اسناده موټرو د ګرځولو اجازه نه ورکول کیږي. نو د ټولو بې اسناده موټرو له مالکانو څخه په جدي توګه غوښتنه کیږي چې له ټاکل شوي فرصت څخه ګټه واخلي، خپل موټر محصول کړي او قانوني سندونه ترلاسه کړي.